د کهانۍ شروعات د پیټر نومي ماشوم نه کیږي کوم چې خپله کمره کې پروت وي، خو دې ټیم کې دا د کمرې د یو دیوار نه عجیبه اوازونه واوري. په دې باندې پیټر ډیر زیات غبراو شي او په منډه باندې د خپلې کمرې لیټونه آن کي او د دې دیوار خواته ورشي، خو دا دغه خطرناک اوازونه دوباره واوري. نو په منډه باندې د خپل مور او پلار کمرې ته لاړ شي او خپلې مور ته دغه اوازونو په باره کې ووایي. خو د دې مور چې کله دا دیوار چیک کی، خو دا دغه اوازونه وانوري. نو د پیټر مور پیټر ته وایي چې دا صرف ستا خیالونه دي، په اصل کې دا اوازونه نشته. خیر په سباله باندې چې کله پیټر او د پیټر مور او پلار روټۍ ته ناست وي، نو د پیټر پلار ورته وایي چې کله موږ دا کور اغستو نو موږ ته پته لګېدلې وه چې دې کور کې یو ماشومه غیبه شوې ده. پیټر چې د خپل پلار خبرې واوري نو ډیر زیات غبراو شي، ولې چې دې کوم اوازونه اورېدلي وو هغه هم د یو ماشومې وو. د روټۍ نه پس چې کله پیټر خپلې کمرې ته لاړ شي نو دا یو لیټ د دې دیوار طرف ته ولګي او خپل بیټ کې سملی. خو یو ځل بیا پیټر ډیر خطرناک आवाज واوري او ډیر زیات ویریږي. نو چغې شروع کی. د پیټر پلار چې کله د دې کمرې ته راشي نو د پیټر نه تپوس وکي. پیټر ورته دغه دیوار طرف ته اشاره وکي، ورته وایي چې د دې نه ډیر خطرناک اوازونه راځي. خو چې کله د دې پلار د دیوار ته غوږ کیدي نو دا هم څه اوازونه وانوري. د دې دا خیال وي چې پیټر کوم اوازونه اوري دا به د منګکورو اوازونه وي. نو د دې دپاره د منګکورو دوايي راوړي او بیا دا دوايي منګکورو ته واچي چې منګکورې مړه شي او پیټر دا اوازونه نه اوري. خیر په سباله باندې موږ د ډاینا نومې ټیچره وینو، کومه چې د ماشومانو نه یو ټیسټ اخلي. دې کې ماشومان د خپل ذهن مطابق ډرنک جوړوي، خو چې ډاینا کله د پیټر ډرنک وګوري نو ډیره زیاته حیرانه شي، ولې چې دا یو ډیر خطرناک او سکیری پینټینګ وي. نو ډاینا دا پینټینګ راواخلي او د پیټر کور ته لاړه شي او بیا د پیټر دا پینټینګ د دې مور لور کی، ورته وایي چې پیټر دا پینټینګ جوړ کړی دی، خو دا ډیر عجیبه او ډیر خطرناک پینټینګ دی. د پیټر مور چې دا پینټینګ پیټر ته وښیي نو پیټر په دې باندې څه ریاکشن ونه کي او ورته وایي چې دا صرف یو پینټینګ دی. خیر د شپې نه چې کله پیټر یو ځل بیا په خپله کمره کې پروت وي نو دوباره د دې جینۍ اوازونه واوري، خو دا ځل ورسه جینۍ خبرې کول غواړي. پیټر خو ورسه خبرې کول نه غواړي، خو دا جینۍ مجبوره کی نو خبرې ورسه شروع کی. د دې مینس کې یو تعلق جوړ شي. په سباله باندې چې پیټر سکول ته لاړ شي نو دلته کې پیټر په یو کدو باندې یو پینټینګ جوړ کی. یو ماشوم چې د پیټر کیلونه ویني نو بغیر څه د وجې دا د پیټر سره جنگ جوړ کی او بیا تی دا کیلونه ماته کی. په دې باندې پیټر ډیر زیات خپه شي او کله چې کور ته راشي نو په جړا کې دغه جینۍ ته وایي چې نن زمانه په سکول کې یو ماشوم کیلونه ماته کړه او دغه ماشوم ما همیشه له تنګوي. د دې په جواب کې ورته دا جینۍ وایي چې ته دغه ماشوم مړ کا نو ستا پریشانی به ختمه شي. په سباله باندې چې پیټر سکول ته لاړ شي نو هغه ماشوم راشي چا چې ته کیلونه ماته کړې وه او پیټر له یو بله کیلونه ورکي او ماپي ترې وغواړي. خو پیټر اوس دا ماشوم ماپ کول نه غواړي، ولې چې د دې ذهن ته هغه جینۍ ډېرې عجیبه خبرې رسولې وي، د کم په وجه باندې چې پیټر ډېر زیات غوسه دی او بیا چې ورته کله موقع میلاو شي نو دغه ماشوم د څېړو نه ښکته وغورځوي. په دې وجه باندې د دې ماشوم خپې او لاس مات شي. د پیټر د جنگ په باره کې چې د دې مور او پلار ته پته ولګي نو د پیټر پلار ډیر زیات غوسه وي او پیټر یو بیسمنټ ته کوز کی، ورته وایي چې دا ستا دپاره سزا ده او بیا دلته نه لاړ شي. په سباله باندې مس ډاینا د پیټر کور ته راشي او پیټر ته څه پیپرې ورکول غواړي، خو د پیټر پلار یې د چیو دپاره دننه راولي او کله چې ورته چی ورکوي نو ډاینا ګوري چې د پیټر د پلار په لاس باندې وینه ده. په دې باندې ډاینا ډیره غبراو شي او ورته وایي چې پیټر چرته دی، زه د پیټر سره میلاوېدل غواړم. خو د پیټر مور او پلار ورته څه بهانه وکي چې پیټر کور کې نشته. لاندې په تخانه کې پیټر د مس ډاینا خبرې واوري نو راپاسي او د دې د خبرولو کوشش کوي څنګه چې دا دروازه وټکوي نو د دې سره واشنګ ماشین چالو شي. یعنی د پیټر پلار داسې کنیکشن کلی وي چې د دروازې په ټکېدو سره اتوماتیکلی واشنګ ماشین چالو کیږي او د ماشین د اواز په وجه باندې د پیټر اوازونه نه اورېدل کیږي. خیر ډاینا چې کله دلته نه ځي نو دې ته شک وي چې د پیټر مور او پلار به پیټر سره ډیر غلط کلی وي. دا دوباره پیټر په دې کور کې کتل غواړي او کله چې راستانه شي نو د دې مخکې د پیټر پلار ولاړ وي. ډاینا په خپله هم ډیره زیاته یریدلې وي، د دې وجې نه دلته نه لاړه شي. په سباله باندې د پیټر مور پیټر ولمبوي، ورته وایي چې ستا سزا پوره شوه خو د نن نه پس ته داسې حرکت ونه کړي چې چاته تا نه نقصان ورسي. د پیټر پلار ورته وایي چې ته یو ډیر ښه ماشوم یې او ښه ماشومان کله هم چاته نقصان نه رسوي او بیا پیټر په خپله کمره کې پرېږدي. کله چې د پیټر مور او پلار دلته نه لاړ شي نو پیټر دوباره راپاسي او دغه دیوار خواته نږدې شي او د دې جینۍ سره خبرې شروع کړي. ورته وایي چې زه تا لیدل غواړم. نو دا جینۍ ورته
ورته وایي چې لاندې د دیوار نه وال پیپر لرې کا، دلته کې ما یو سوری کلی دی. نو پیټر دا وال پیپر لرې کی او دا چې کله دی سوري کې وګوري نو دننه یو خطرناک سترګه وویني. په دې باندې پیټر ډیر زیات ویریږي. دا جینۍ ورته وایي چې د کمره کې کومه ګاډۍ لګېدلې ده، د دې شاته یو وړوکې دروازه ده، دغه دروازه کولاو که نو زه به آزاده شم. خو پیټر یو ځل بیا د دې جینۍ نه ډیر زیات ګبراو شي او خپل بیټ ته وخیږي او سملي. لږ ټیم پس دا د دروازې د ټکولې اوازونه واوري. نو د دې دا خیال وي چې زما خواته زما مور راځي، نو دا خپلې مور ته آواز ولګوي. خو دې ټیم کې دا دروازه په خپله کولاو شي. په دې باندې پیټر ډیر زیات ګبراو شي او بیا چې کله مور ته آواز وکړي نو د دې مخ کې یو ښځه تیره شي. په دې باندې پیټر نور هم ګبراو شي. پیټر چې خپله کمره کې وګوري نو یو کونه کې د دې پلار ولاړ وي کوم چې ډیر عجیبه حرکتونه کوي. دې خوا د دې مور هم ولاړه وي او دا هم ډیر عجیبه حرکتونه کوي. په دې باندې پیټر ډیر زیات ویریږي. کله چې د پیټر مور په دې باندې حمله وکړي نو دې ټیم کې د پیټر سترګې کولاو شي. په اصل کې دا د پیټر یو خطرناک خوب و. په بله شپه باندې چې کله پیټر پروت وي نو دا جینۍ ورسره خبرې شروع کړي او ورته وایي چې ستا مور او پلار ډیر خراب خلک دی او هغوی به تا دوباره په تاخانه کې بند کړي او تا ته به ډیر نقصان در ورسوي. دا جینۍ په خپلو خبرو کې د راګیرولو کوشش کوي او بیا ورته وایي چې زما په خبرو کو ستا یقین نه وي نو ته د کور شاته پټي ته واوړه او هلته کې کودایي وکړه، نو تا ته به د هر څه په باره کې پته ولګي. په سباله باندې چې کله پیټر پټي کې کودایي شروع کړي نو دلته کې دا د انسانانو هډوکي وویني. دې باندې پیټر ډیر زیات ګبراو شي. دې خوا د پیټر مور ته چې پته ولګي چې پیټر خپله کمره کې نشته نو دې پسې بهر را روانه شي. پیټر په جلتۍ کې د انساني کوپړۍ باندې خاورې ورواړتوي او بیا یو کدو راواخلي او داسې ایکټینګ شروع کړي چې زه دلته صرف لوبو دپاره راغلی وم. نو د دې مور ته څه شک ونشي او دلته نه لاړه شي. پیټر چې کور ته راشي نو دا د مس ډاینا هغه پیپر چک کړي. دې باندې هغې خپل نمبر هم لیکلی وي. پیټر ورته فون وکړي او ډاینا ته خپله ټوله قصه وکړي. ورته وایي چې زما مدد وکړه. خو د پیټر شاته د پیټر مور ولاړه وي او د دې ټولې خبرې واوري. نو فون واخلي او مس ډاینا ته وایي چې داسې څه خبره نشته، دا صرف د پیټر د دماغو مسله ده او دې ته عجیبه شان خیالات راځي. او بیا په غوسه باندې پیټر خپلې کمرې ته بوزي. دلته کې د پیټر مور ته پته ولګي چې پیټر دغه سوری معلوم کلی دی. د دې په ذریعه باندې به دې ته د جینۍ په باره کې پته لګېدلې وي. نو د دې په مور باندې څه چل وشي او پیټر ته ډېرې په غوسه کې خبرې شروع کړي او د پیټر د خوا نه لاړه شي. د شپې نه چې کله ټوله فیملی روټۍ ته ناست وي نو د پیټر مور او پلار خوراک کوي خو پیټر څه ونه خوري. د پیټر مور ته د خوراک کې څه عجیبه شان ذایقه محسوس شي نو خپل خاوند ته د دې په باره کې ووایي. د دې خاوند هم شکي شي او کله چې د پیټر پلیټ ته وګوري نو دې یو چمچه هم نه وي خوړلي. دې باندې دواړو ته پته ولګي چې زمون خوراک کې زهر میلاو شوي دي. د پیټر مور په منډه باندې د پون طرف ته لاړه شي او امبولانس ته پون کول غواړي خو د پون دا تار د مخکې نه پیټر کټکلی وي او لږ ټیم پس د پیټر په پلار باندې الټې ولګي. دې باندې د زهرو اثر وشي او په لږ ټیم کې راوغورځېږي او مړ شي. د پیټر مور ته ډیره زیاته غوسه ورشي او په پیټر پسې منډې شروع کړي. پیټر چې په سیړو کې ونیسي نو دې ټیم کې د زهرو اثر په دې باندې هم وشي. پیټر ورله یو دیکه ورکړي او خپله مور د سیړو نه لاندې وغورځوي. لاندې د دې په جسم کې یو چاړه خښه شي نو پیټر د دې خواته لاړ شي او د دې د جب نه هغه چابي راوباسي. د پیټر دا خیال وي چې دا مړه شوې ده خو د دې مور لا ژوندۍ وي. دا سترګې کولاو کی او پیټر ته وایي چې دا جینۍ د کمرې نه بهر راونه باسي. خو پیټر د دې خبرو ته غوږ کښېنه دي او په منډه باندې لاړ شي. د خپلې کمرې لیټونه ولګوي او بیا دا ګاډۍ د دې دیوار نه لرې کړي. دلته کې یو وړه شان دروازه وي نو پیټر دا چابي راواخلي او د دروازې لاک کې ورکړي نو په خپله باندې دا دروازه کولاو شي. او د پیټر نظر چې د دروازې نه دننه ولګي نو ډیر زیات ګبراو شي او په منډه باندې دلته نه وتښتي. د دې دروازې نه یو ډیر خطرناک شیطان راوځي. دې خوا د پیټر د کور نه بار یو څو غونډګان ولاړ وي. دا هغه ماشوم راوستي دي. د کم ماشوم خپې او لاس چې پیټر مات کړي وو دا د پیټر نه بدله غستل غواړي. دا غونډګان چې د پیټر کور ته دننه شي نو دلته کې پیټر ګوري خو دا د دې ډیره غټه غلطي وي ولې چې د کور کې یو ډیر خطرناک شیطان دی او لږ ټیم پس دا شیطان نمبر په نمبر دی ونیسي او ډیر په ګنده مرګ باندې وجني. پیټر د یو ټیبل لاندې پټ وي او ډیر زیات ګبراو شوی وي. لږ ټیم پس چې مس ډاینا دلته کې راشي نو شیطان په دې باندې هم حمله وکړي. د دې خپه زخمی شي او بیا دلته نه د وتلې کوشش کوي خو دې پسې شاته شیطان ور روان وي. مس ډاینا د دیوار بل طرف نه د پیټر اوازونه واوري نو دا د دیوار مات کړي او پیټر د دې
کمرې نه بهر کی او بیا چې څنګه د کور نه وباسي نو دې ټیم کې دا شیطان پیټر ونیسي او واپس کور ته دننه کی. پیټر لاندې تاخانې ته کوز کی او بیا دا شیطان د پیټر خواته نږدې شي. د دې ډیر خطرناک مخ وي. دې خوا میس ډاینا تاخانې ته رادننه شي. د دې په لاس کې یو سریه وي او د شیطان له دمکی ورکی. خو دې ټیم کې شیطان راوځي او په میس ډاینا باندې وار وکي او بیا چې څنګه دا وجني نو لاندې پیټر د دې ویښته ونیسي. د دې په مدد سره بره راوخیږي او ویښتو ته زور وکي او لاندې راغوزار کی. نو ډاینا ته موقع میلاو شي دا د شیطان باندې واری شروع کی او بیا یې دغه کډې ته لاندې غوزار کی. بیا چې پسې کله سر بند کی نو دا شیطان دوباره د راختلې کوشش کوي خو دیو دا دروازه لاک کی. پیټر ته دا شیطان وایي چې زه به د شپې نه ستا په خیالاتو کې راځم او تا باندې به زه خپل ځان دلته نه دوباره رایله کوم. په اصل کې د پیټر مور او پلار صحیح وو خو د شیطان د پیټر ذهن کې دغه خیالات اچولي وو د کم په وجه باندې چې د پیټر مور او پلار هم مړه شو. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.